افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. وم کله مو که ناڅاپه په داسې پاڼو شبکو سترګې ولګېدې چې حرام پکې وو، حرام فلمونه او حرام تصویرونه، نو فوراً یې بند کړئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي او ووایه مؤمنانو ته چې خپل نظر دې له نامحرمو ښځو څخه وساتي. بیګانه ته د شهوت په نظر کتل د سترګو زنا ده. په حدیث شریف کې راغلي د بیګانه ښځې یا سړي اصلي عورت ته او د هغه د ویډیو او تصویر ته په کتلو کې فرق نشته او دواړه حرام دي. ځینې معاصر فقها وایي چې تر اصلي نظر فلم او تصویر زیات خطرناک دی، ځکه اصلي نظر بالفور وي او د جنسي فلم څخه زیاته استفاده کولی شي چې فتنه یې زیاته ده. نو که د همدې شیانو سره روږدي وئ نو پوه شئ چې د دوزخ لاره مو غوره کړې ده. توبه وباسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دوزخ په شهوتونو پوښل شوی دی.